اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. برکته میاشوا د رمضان هغه په ختمېدو ده او سبا یا بل ورځ به اختر ورکوټې اختره د خپل طرفه خاندان د طرفه ټول کلیوالو ته دوستانو ته بار ملک سعودي عرب کې دوبۍ کې یا نور ملکونو کې چې څونه یاران دوستان دي زمونږ د طرفه د اختر په ایډوانس کې هغو ته مبارک شه. صرف یو پیغام به می چې کله اختري هوایي فایرنګونه کېږي په هغې کې د خلکو نقصانات وشي څوک پکې خوږ شي نو هغه خوشحالۍ په غم بدلی شي. خاص کر د خپلو ورکرانو جمعه اسلامي ملګرو ته مې دا پیغام دی د یوت هلکانو ته چې بالکل هوایي فایرنګونو نه د هغو نه ځان وساتي ځکه دا یو منظم پارټي څنګه چې موږ بل ته هدایت کوو چې په خپله پرې پوره عمل وکړو دا به زموږ دپاره د خیر سبب وي. یا دا ینګ هلکان دي دا ګاړو باندې سپیټونه وایي دا موټر سایکل زغلی دغه ماشومانو ته دغه هلکانو ته زما دا اپیل دی چې اختر په ښه طریقه مناو کوي داسې نه چې دغه ستاسو د تیز رفتارۍ د وجې نه ده ستاسو د خاندان او یا د نورو خلکو دا خوشحالي په غم بدله شي. نو انشاءالله دا موږ تاسو ټول ته اپیلي چې په خوشحالۍ او په محبت مناو کړو او څونه چې یو بل سره اختلاف وي او د خدای رضا دپاره موږ یو بل معاف